په پښتونخوا کې د کوهاټ سیمه کې یو بل خواجه سره چې ارزو نوم یې ظالمانو په ډزو باندې وژلی دی او ډیر زیات ظلم یې ورسره کړی دی. په رپورټ کې راغلي چې خواجه سره د ارزو په نوم یادېدو او د قتل اصلي وجه لا تر اوسه معلومه نه ده، خو یو څو کسانو د کوهاټ میرزو په علاقه کې په ډزو وژلی دی او مړ کړی دی. ارزو خان د خواجه سره او د کمیونټي یو خاص غړی هم او داسې هم ویل کیږي چې هغه د یوې عهدې مشري هم کوله چې په ډېر ظلم او بېدردۍ او بربریت سره ووژل شو. د کوهاټ پولیسو تر اوسه قاتل نه دی گرفتار کړی، خو ویل کیږي چې هغوی ویلي دي چې قاتل به زر تر زره ونیول شي او د قاتل د نیولو لپاره کوششونه هم شروع دي. د خواجه سراو د وژلو د لومړی واقعه نه ده، داسې ډیر واقعیت شوي دي او مخې ته راغلي دي چې بې ګناه او بې خطا پکې خواجه سرا وژل شوي دي. د افسوس مقام دی چې هجړاګان یا خواجه سرا بیخي چاته انسانان هم نه ښکاري او داسې ظلم پرې کوي چې ګنې دا بالکل انسانان نه وي. هجړاګان چې د خپل کور او در نه هم بې کوره شوي وي او د یو څو روپو په خاطر په ودونو پارټیانو کې ګډیږي او د خلکو ودونه ګرموي، هغوی خوشحالوي او په مخونو یې خندا راولي، خو بیا هم دغه خلک راپاسي او د خوشحالۍ نه پس دوی وژني او د خپل مشین او تمانچې ګولۍ د دوی په سینه او د دوی په سر سړوي. نو دا ډیر زیات ظلم دی. داسې خلکو له شرم پکار دی چې په داسې بې ازاره مخلوق باندې ظلم کوي. هر چا چې دا کار کړی وي ډیر د شرم کار یې کړی دی او حکومت له پکار دی چې د دې کار ښه صحیح معلومات وکړي او هر څوک چې قاتلان دي او دا کار یې کړی وي نو سخته سزا ورته ورکړي چې بیا څوک داسې بې ګناه انسان ونه وژني. د پښتو پوسټ دا ویډیو همدومره وه. زموږ چینل پښتو پوسټ در سره خامخا سبسکرایب کړئ. ډیره مننه.